د 23 کلنې صدیق الله صدیقي د افغانستان سرپل شمالي ولایت ابای ټاټوبی دی خو اوس په سرانه نمبر 2 افغان کډوالو په کیم کې د مهاجرت ژوند تیروي د وایس حکومت پاکستان د دته پی آر کارت ورکړی دی خو د ژوند بنیادی سہولیات څخه وسو معلومه پاتې دی ماته پی آر کړی په پی آر باندې زنه د ویالت څخه بل ایالت سفر کولای سم نه لیسنس پر د موټر لیسنس اخیستای سم نه پاسپورت اکی نه یو سیم کارت پر خلاصوای سم نو زموږ د پاکستان د حکومت پاکستان څخه دغه خواهش دی چې کوم نړیوالو ماجرو ته کم شریعت ورکړي کم اسانتیا ورکړي ده نو هغه اسانتیا او شریعت دواړه باید مشترک کړل شي د ملل متحد افغان کډوالو د ادارې د بلوچستان مشر ایروین پولیکر د کډوالو د عالمي ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې بلوچستان ایالت کې 10 افغان کډوالو په کیمپونو کې 3 لکه 10,000 افغان کډوال پاتې کیږي په دغه کیمپونو کې 15 سکولونو کې شاوخوا 10,000 کوشنیان زده کړې کوي او د کډوالو د عالمي ادارې لخوا د دوی سره مرسته کیږي خو د سرانانو په افغان ماجر کیم کې پاتې کېدونکي محمد نوروز اکا وایي چې 40 کال مخکې را ماجر سوی دی هغه وخت په عامل کوشنی وو خو اوس د خاندان نفوذ زیات سوی دی خو هغه پخوانی مرستې لا هم د دوی سره نه کیږي دا چې موږ دلته راغلي وو کم هغه سہولت چې وو هغه اوس نشته حالت زه یا 3-4-5 نه پسوم اوس دا 10 ورسېدلم ځای راباندې تنګ شو روزګار باندې کم دی نشته اوبه نشته بجلی نشته ګیس نشته اوس کوم هغه موسسې هغه یونیسیار چې اول کې هغه د اوه اتو کسانو کوم کومک راسره کوي اوس هغه سہولت او هغه شی نشته راسره ظاهر پښتون په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو یو مخکشه دی د وایس د ماجور عالمي ورځ هر کال منځل کیږي او د کډوالو سره د مرستو دعوی کیږي په بلوچستان ایالت کې میشت افغان کډوالو په ژوند کې هیڅ قسم بدلون نشکاري که وګورو زموږ د کډوالو نن حالت روغتیا سنټر یا بیچوګانې نشته د اوبو سیستم نشته د ایجوکیشن کې صرف د اول کلاس تر 8م کلاس پورې دوی زموږ سره مدد کوي د 9م کلاس تر 12م کلاس پورې سټیشنري او کتابونه نشته دا رنګه چې د آی سی سی کارډو پر بنیاد کې درته وایم د سہولیت نه دی ورکړل سوی لکه کم چې پی آر کارډو ته ورکړل سوی کچلاري د خاورو کورونه د ژوند اسانتیاو څخه معلومه دا یوازې د سرانانو د کډوال د کیمپ صورتحال نه دی په پاکستان کې د کډوالو په ټولو کیمپونو کې دغه حالات وي پر افغانستان د قبضې وروسته افغان طالبانو په مختلفو هیوادونو کې میشت افغان کډوالو باندې غږ کړی وو چې د دوی په نظر اوس په افغانستان کې امن رالو دوی دی واپس په افغانستان ته راستانه سي خو په سرانانو کې اوسېدونکي یو افغان وګړي ملوک خان وایي چې په شمالي ولایتونو کې د دې مځکې زورواکو لاندې کړي دي هغه د ودې ته وروسپارل سي بیا به دوی افغانستان ته ستانه سي چې موږ مځکې چې موږ نه اوس راخلاص کړي بیا موږ ته دې ځای څخه انتلای سو او چې دا راخلاص نه کړي موږ تلای نه سو ځکه چې موږ د مشکلات لرو مثال دلته مهاجرت وخت د دلې تیر کړي او اوس چالته ولاړ سو نو موږ چې مځکه یا شی ونه لرو نو موږ چیرې ولاړ سو موږ د افغان طالبان څخه دا خواهش دی چې موږ دغه مځکې او دغه شان اخلاص کړي بیا موږ کولای چې ولاړ سو موږ هلته ځان ته یو سہولت یو شی د حکومت په مدد باندې هلته راورسي بیا موږ ولاړ سو د خیره سره د یو ان ایچ سی آر او د پاکستان مشترکه اعداد و شمار وایي چې په پاکستان کې 10 لکه افغانان پاتې کیږي سپکې 14 لکه افغانانو ته پی آر 8 لکه 40,000 ته اس سی افغان شهرت کارډونه ورکول شوي دي او 15,000 بیا غیر قانوني پاتې کیږي خو پر افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته 1,15,540 نوي افغان کډوال په پاکستان ته راغلي دي نعمت الله سرحدي وی ډیوا چمن